د عرب په څو قسمه باندې دي. د دوی ابتدا د کوم ځای نه شوې ده. دې عربو ته عرب ولې ویلی کېږي؟ په دې عربو کې جرهم قبیله ولې راغلي وه مکې ته؟ هجرت یې ولې کړی و؟ د اسماعیل علیه السلام اولاد څومره دي؟ هغه څنګه خواره شوي دي؟ او د هغه په کوم اولادو کې کومه یوه قبیله چې په هغې کې اخر پیغمبر پیدا شوی دی؟ نو ملګرو د عربو په حوالې سره د مورخین په خپل منځ کې ډېر اختلاف دی او دې باره کې ډېر اقوال موجود دي، لیکن په دې ټولو اقوالو کې چې کوم یو ورجح دی او کوم صحیح قول دی مشهور دی، موږ به کوشش کوو چې هغه تاسو ته وړاندې کړو. کوم که چېرته به هر یو قول باندې تذکره شروع کړو او د هغې تفصیل تاسو ته وړاندې کړو نو تاسو به تنګ شئ. دې وجې نه موږ صرف یو قول اختیارو په دې ویډیو کې، دې دپاره چې تاسو په اسانۍ باندې پوه شئ. نو د عربو ابتدا د نوح علیه السلام نه کېږي. علماو لیکلي دي چې د نوح علیه السلام 5 زامنو: حام، سام، یافس، عابر او کنعان. د نوح علیه السلام زوی عابر وایي دا د طوفان نه مخکې وفات شوی و، او هر چې کنعان دی نو دی به دغه طوفان کې غرق شوی و، او د دې تذکره موږ تاسو ته ښه په تفصیل سره کړې ده. د دې طوفان نوح نه بعد د نوح علیه السلام د اولاد د دنیا په مختلفو حصو کې خواره شو. د نوح علیه السلام یو زوی سام دی راغی د عربو د علاقو ته، د ده خپل نوم سام دی او د ده نه بیا 5 بچي پیدا شوي دي. د سام چې دغه نور اولاد دی د هغو دومره تذکره نشته په تاریخ کې، خو په دې 5 کې چې کوم ایرم دی هغه ډېر مشهور دی، او د هغې وجه دا ده چې د ایرم اولاد ډېره ترقي کړې ده او د هغوی نه بیا نور قبایل پیدا شوي دي. ویل کېږي چې دغه ایرم ابن سام لس زامنو او د هر یو زوی غټه قبیله وه، د هغه نه ډېر اولاد پیدا شوی و. په دغه لس زامنو کې چې کوم مشهور قومونه دي لکه قوم عاد او قوم سمود په شان خلک وجود ته راغلي دي. د دې نه علاوه نورې قبیلې هم وي لکه قوم جدیس، قوم طسم او د دې نه علاوه ډېر شي قبیلې. وایي دا 10 قبایلو او دوی به د جزیرة العرب په دې علاقو باندې حکمراني کوله. په دوی کې ټولو طاقتور قوم عادو، د هغوی تذکره موږ تاسو ته ښه په تفصیل سره کړې ده. وایي دا په دوی کې طاقتور قسمه قوم تېر شوی دی، او د دې نه وروسته بیا قوم سمود هم طاقتور خلک وو. وایي دې خلکو په مصر باندې حکمراني کړې وه، ډېر پراخه سلطنتونه په خپل وخت کې قایم کړي وو. لیکن بیا د یمن نه یو بادشاه راغی د قحطان په نوم باندې، او هغه د دوی دا سلطنت بالکل ختم کړو، د دوی هغه باقیات یې بالکل ختم کړل، او دا تذکره مخکې ته ښه په تفصیل سره را روانه ده انشاءالله. نو غرض مې دا دی ملګرو چې د سام دغه زوی کوم ته چې ایرم ویلی کېږي د د زامنو نه د عربو ابتدا کېږي، او اصل کې په دنیا کې څومره عربیان موجود دي نو دا ټول 3 حصو ته تقسیم دي. یو ته ویلی کېږي عربي بایده، یعنې هغه عرب چې هغه هلاک شوي دي، ختم شوي دي، او د هغوی له څوک باقیات نه دي پاتې شوي. دویم ته عربي عاربه ویلی کېږي یا عربي باقیه، هغه عرب چې هغه موجود دي مخکې هم او اوس هم دي. دغه عربي باقیه په 2 قسمه دي، یو ته عربي عاربه وایي، بل ته عربي مستعربه. عربي عاربه مطلب دا دی چې هغه عرب کوم چې په یمن کې آباد شوي دي، او عربي مستعربه هغه عرب دي کوم چې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغلي دي. نو په عربي بایده کې چې کوم مشهور قومونه دي، یعنې هغه عرب چې هغه هلاک شوي دي، په هغوی کې قوم عاد او قوم سمود شامل دي چې د هغوی تاریخ تاسو ته بیان شوی دی. خو دې عربي بایده کې صرف دا 2 قبایل نه دي، بلکې ما تاسو ته وویل دا ټول 10 قبایلو چې دوی په دنیا باندې حکمراني کوله، او په دوی کې اکثر ختم شوي دي، او په دې اکثرو کې دغه قوم عاد او قوم سمود ور داخل دي. نو کله چې د دې عربو غزور مات شو، د دې عربي بایده او دا ختم شو، د دې نه بعد د عربي عاربه وخت شروع شو، د هغوی زمانه شروع شوه. دې باره کې بیا ډېر شي اقوال دي، خو مشهور قول پکې دا دی چې هود علیه السلام په قوم باندې کله عذاب راغی او هغه دغه علاقه پرېښوده، نو د هود علیه السلام دغه زامن یمن ته لاړل، او په دې زامنو کې مشهور زوی قحطان. وایي قحطان یمن ته راغی او په دې ځای باندې یو قسمه خپله بادشاهي شروع کړه، او دا نیک انسانو یعنې توحید قبول کړی. نو دغه قحطان چې کله یمن ته راغی او په دې ځای باندې حکومت شروع کړو، بیا د یو زوی دی عرب، هغه د خپل پلار نه وروسته مشر شو په یمن باندې، او د دې ځینې حکمراني شروع کړه. د شامه پورې دا ټولې ځمکې د خپل حکمرانۍ کې راګیرې کړې وې، او دا طاقتور سړی تېر شوی دی په تاریخ کې. دې وجې نه د دوی چې کوم اولاد وروسته راغلی دی هغوی ته عرب ویلی کېږي. نو دې عربو ته د عرب ولې ویلی کېږي؟ په هغې کې یو غټه وجه دا هم ده چې دوی د پلار نوم یې عرب و، او د هغه د وجې نه دې خلکو ته عرب ویلی کېږي. او د دې نور وجوهات هم دي، لکه د عرب معنی د ظهور، ښکاروالی، صفاوالی. چونکې دې عربو خلکو به په فصاحت کې ډېر کوشش کوو په خبرو کې، یعنې لوی فصاحت والا خلک وو، دې وجې نه دوی به خپل ځان ته عرب وي. نو دا قحطان چې کله یمن ته راغی نو په دې کې نوې آبادي جوړه شوه، او د زوی یعرب نه بعد په دې یمن کې 2 غټې قبیلې وجود ته راغلي چې یوې ته کهلان ویلی کېږي او بل ته حمیر. دا 2 مشهورې غټې قبیلې دي د عربو په تاریخ کې. د کهلان چې کومه قبیله وه په دې کې نور 4 قبیلې وجود ته راغلي وروسته، او کوم چې حمیر ده نو په دې کې وروسته 3 قبیلې وجود ته راغلي، او اکثر چې په یمن کې کوم غټ بادشاهان تېر شوي دي نو هغه د حمیر په اولادو کې راغلي دي. مطلب دا دی چې د عربو ډېر قبایل په دې یمن کې راجمع شوي وو،
دوی په دې چې باندې حکومت کوو. د یمن د علاقه په دغه زمانه کې زرخیزه وه او نن سبا هم زرخیزه علاقه ده. دې وجې نه یمن ته د عربو جنت هم ویلی کېږي. نو په دې ځای کې د عرب راجمع شوي وو او دلته د دوی غټ غټ سلطنتونه قایم شوي دي. د اسلام تر راتګ نه مخکې چې څومره عرب آباد په دنیا کې نو هغوی خپل غټ غټ سلطنتونه قایم کړي د وخت په تېرېدلو سره چې وروسته هغه بیا ختم شوي هم دي. لکه مشهور په دغه سلطنتونو کې سلطنت سبا هم دی د کوم تذکره چې په قرآن کریم کې راغلی ده. بل الرها، مسیان، کیندا، غسان، المناذره، دې خلکو په دغه نومونو باندې تقطور سلطنتونو قایم کړي په دغه زمانه کې. نو کله چې په یمن باندې سلطنت سبا قایم شو د سبا والا خلکو حکومت راغی نو دا خلک راولګېدل په دې یمن کې یو غټ ډیم جوړ کړ دوی چونکې د یمن په دې علاقه کې بارانونه ډېر کېدل. دې وجې نه دوی راجمع شو او داسې یو غټ تالاب یې جوړ کړو چې په هغې کې په غټ مقدار کې اوبه راجمع کړلې او دا اوبه وایي دومره زیاتې وي چې په دې سره به د دې خلکو هغه ټولې ځمکې اوبه کېدلې او دوی به کالو سره دا اوبه استعمالولې. د دې نه به یې فایده اخیستله. د دې خلکو عالیشان باغونه وو، یو اعلی زندګي به یې تېروله په دغه وخت کې. بارانونه به دې خلکو باندې کېدل او د دې ډیم په ذریعې سره به دې خلکو د دې اوبو نه ډېره غټه فایده اخیستله او د دې هر څه تذکره الله سبحانه وتعالی ښه په تفصیل سره په قرآن کریم کې کړې ده. لیکن بیا یو ورځ داسې راغله چې د عذاب په صورت کې دغه ډیم رامات شو په دې خلکو باندې. په تاریخي روایتو کې داسې راځي چې دې ډیم ته کومه غټه دروازه وه، دې دروازې ته سمنګکان ونښتل او د یې خوړله. د زمانې په تېرېدلو سره دا کمزوري شوه او یو ورځ په دوی باندې د اوبه راماتې شولې. الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې د خلکو باندې ما احسان کړی دوی د هغې ناشکري وکړه نو بلې خلکو باندې ما د عذاب راوستو. د اوبه بلې خلکو باندې راغلې، د دوی هغه پټي، د دوی هغه باغونه هر څه د ځان سره ویوړل. د دې سیلاب په ذریعې سره په دې خلکو باندې غټ نحوست راغی. د دې خلکو چې کوم عالیشان باغونه وو په هغې کې میوې ختمې شولې او کالو سر به په هغې کې بس میوه نه کېدله. یعنې مقصد دا دی چې د یمن د علاقه په دې سیلاب سره بلکل غریزه علاقه شوله. په دې ځای کې چې دې خلکو ته د دې ډیم د وجې نه څومره سهولیت فراهم و هغه د دې سیلاب د وجې نه ختم شو. په دې سیلاب سره دا خلک د غټ مشکل سره مخامخ شو. د دې خلکو دا ژوند په یمن کې ګران شو. دې وجې نه دا عرب راولګېدل او په خپل تاریخ کې یو غټ هجرت شروع کړو. د یمن نه پرله پسې قبیلې بهر ته ووتلې او بهر چې کومه دنیا وه په هغې کې آباد شولې. لکه په دې خلکو کې یو غټه قبیله کوم چې به المناذره ویلی کېدل دا راغلل عراق طرف ته. عراق ته راغلل اول ته خپل یو سلطنت قایم کو د المناذره په نوم باندې. دې خلکو بیا دوستي قایمه کړې وه د فارس والو سره او د هغې لپاره حلفا وو، د هغوی ملګري وو. دویمه قبیله د غسان په نوم باندې دوی راغلل شام ته او په هغه ځای کې د غساسینو په نوم باندې غټ سلطنت قایم کو او دې خلکو دوستي جوړه کړې وه د رومن امپایر سره، د رومیانو سره ملګري شوي وو. دې نه علاوه ډېر قبایلو چې هغوی هجرت کړی په ډېر غټ مقدار کې او د جزیرة العرب چې څومره ملاقې دي په دې کې د خلک خواره شوي وو. لکه بعضې پکې حضرموت ته راغلل، بعضې پکې عمان ته، بعضې پکې بحرین ته راغلل او بعضې پکې حجاز طرف ته. په دوی کې یوه قبیله د اسد په نوم باندې راغله د حجاز ته او د هغې نه وروسته بیا د انصارو غټې قبیلې وجود ته راغلې کوم ته چې اوس او خزرج ویلی کېږي او دا دواړه قبیلې په مدینه کې آباد شوې وې. نو دغه شان د دې سیلاب د وجې نه په دې خلکو کې یوه قبیله وه کوم ته چې جرهم ویلی کېږي. دغه جرهم قبیله د یمن نه راووتله او په دې تکل کې وه چې ځان لپاره یو مناسب ځای وګوري او په هغې کې آباد شي. وایي دا قبیله د یمن نه راووتله او حجاز طرف ته سفر کوو. نو په لار کې چې دا خلک کله د مکې ته رانږدې شو نو په دغه ځای کې دې خلکو په اسمان کې څه مارغان ولیدل او دې خلکو ته پته وه چې دا مارغان په هغه ځای کې الوځي کوم ځای کې چې اوبه وي. د دې مطلب دا دی چې موږ په کومه علاقه کې روان یو سفر کوو نو زموږ سره خوښه یو علاقه داسې شته دی چې په هغې کې اوبه موجود دي. نو د جرهم قبیله ولګېدله، کسان یې خواره کړل چې تاسو وګورئ چې د اوبه په کوم ځای کې موجود دي. نو دا قبیله د اوبه په دې تکل کې را روانه وه تر دې چې نن سبا چې کومه مکه ده او په کوم ځای کې کعبه جوړه شوې ده دغه ځای ته راورسېدل. په دغه ځای کې د خلکو یو زنانه ولیده چې د هغې سره د غږې ماشوم بچی دی او دا د اوبو په غاړه باندې ناسته ده. نو د جرهم دا قبیله راولګېدله او د دې زنانه نه اجازت واغوستو. دا ډېره اوچته زنانه وه. دا د ابراهیم علیه السلام بیبي هاجره او د اسماعیل علیه السلام مور وه. نو خلاصه دا د ملګرو چې دا هغه قحط و کوم چې په یمن کې لګېدلی و او د هغې د وجې نه د جرهم قبیله را روانه شوې وه او مکې ته راغله. نو د جرهم دا قبیله په مکې کې آباده شوله. د زمزم چې کومه چینه وه د دې سره خواته آباد شو. د دې اوبو نه به یې فایده اخیستله او په دې خلکو کې اسماعیل علیه السلام رالوی شو. مورخینو لیکلي دي اسماعیل علیه السلام چې کله رالوی شو نو هغې اراده وکړله چې دا له حقې پرېږدي او بل طرف ته لاړ شي. لیکن د جرهم دا قبیله راولګېدله او اسماعیل علیه السلام د دې هجرت نه منع کړو. هغې په دغه ځای کې ایثار کړو. نو بیا اسماعیل علیه السلام په دې خلکو کې واده هم وکړو او د هغې نه وروسته بیا بچي پیدا شو. د اسماعیل علیه السلام چې کوم تاریخ دی هغه به تاسو ته ښه په تفصیل سره مخې ته بیان شي. لیکن اوس به موږ مختصر
خپل هغه مقصود تاسو ته بیانو، یعنی د عربو تاریخ. د اسماعیل علیه السلام په دې اولادو کې مشهور زوی عدنان دی او د هغه بچی دی د کوم نه چې د عربي مستعربه ابتدا کیږي. د اسماعیل علیه السلام خپل ژبه عبراني و، لیکن هغه د جرهم قبیلې سره وخت تیر کړی و، دې وجې نه هغه فصیح عربي زده کړې وه. بیا دغه عدنان د دې یو زوی دی معد، او د معد بیا یو زوی دی نزار، یعنی د عدنان وسی دی. د دغه نزار 4 بچي وو، د هغې نه بیا 4 غټې قبیلې جوړې شوې دي او مشهور په دغه قبیلو کې قبیله د مزر ده. د مزر په قبیله کې یو سړی پیدا شو چې د هغه نوم دی فهر بن مالک، او د فهر بن مالک هغه اولنی انسان دی کوم ته چې د قریش لقب ورکړی شوی دی، او د په اولادو کې د قریش په نوم باندې غټه قبیله جوړه شوې ده په کوم کې چې زموږ پیغمبر را لېږلی شوی دی. نو بیا د فهر بن مالک په اولادو کې ډېرې قبیلې پیدا شوې دي، لیکن د دې زمانې پورې د اسماعیل علیه السلام چې کوم اولادو د جرهم قبیلې سره یو ځای په مکه کې آباد وو او په دې حجاز باندې د خلکو حکمراني کوله. لیکن په دغه ټیم کې مشهوره قبیله د یمن نه راووتله او هجرت یې وکړو، او دغه قبیله ده کوم ته چې خزاعه ویلی کېږي. دا طاقتور خلک وو، دوی راغلل او د مکې سره خو شو په دغه علاقو کې آباد شو. او په دغه ټیم کې دغه جرهم قبیلې والا خلک کمزوري شوي وو، یعنی د اسماعیل علیه السلام دغه اولاد. د خزاعه قبیله راولګېدله او په دې جرهم قبیلې باندې حمله وکړله. د دوی سره غټ جنګ وشو. په دغه جنګ کې جرهم قبیلې له شکست ورکړی شو، دوی د مکې نه وشړلی شو، او د مکې سره د حجاز دا ټوله علاقه د خزاعه قبیلې په کنټرول کې راغله. نو په دې شکست سره د اسماعیل علیه السلام د اولاد او جرهم قبیله د لوی نقصان سره مخامخ شو. دوی مکه پرېښودله او په نور مختلف قسمه ښارونو کې خواره شو. دا خلک به د مکې نه بهر اوسېدل، لیکن په خپل منځ کې څه اتفاق نه و، بې اتفاقه خلک وو، په خپل منځ کې ډېر اختلافات وو. لیکن بیا یوه زمانه داسې راغله چې په دغه قبایلو کې یو سړی پیدا شو د قصي بن کلاب په نوم باندې. قصي بن کلاب د فهر بن مالک په زامنو کې دی او عرب دته د عزت په نظر سره ګوري او دله ډېر غټ مقام ورکوي په تاریخ کې. وایي قصي بن کلاب ولګېرو، دا ټول قبایل راجمع کړل، دوی متفق کړل او بیا راولګېرو په دغه مکه باندې حمله وکړله. او دلته چې کومه خزاعه قبیله آباد شوې وه هغې له شکست ورکړو او هغې دوباره د مکې نه وویستله. نو په دې شکست سره د اسماعیل علیه السلام دغه اولاد دوباره غالب شو په دې مکې والا خلکو باندې، او په دې مکه باندې د دغه خلکو حکومت راغی. قصي بن کلاب یو طاقتور سړی تېر شوی دی په عربو کې. وایي په دې فتحې سره قصي بن کلاب د حجاز دا ټولې علاقې په خپل حکومت کې داخل کړې، او دا ټول عرب دلته د جنډې د لاندې متحد شوي په خپله زمانه کې. وایي قصي بن کلاب چې کله فتح وموندله او مکې ته راغی، نو په دې ځای کې هغه یو پارلیمنټ جوړ کړو، د جرګې دپاره یو ځای جوړ کړو چې په هغې کې به راجمع کېدل، مشورې به یې کولې او جرګې به په دغه ځای کې کېدلې. او دغه ځای له دارالندوه نوم ایښودلی شوی دی. دارالندوه یو مشهور او معزز ځای د عربو دپاره په دغه زمانه کې، او د دې تذکیره به مخکې ښه تفصیل سره تاسو ته راشي انشاءالله. خو قصي بن کلاب هغه اولنی انسان دی چې د بنیاد یې ښودی دی د دارالندوې. بیا د قصي بن کلاب په دې اولادو کې عبد مناف پیدا شوی دی، کوم د چې عبد الشمس، مطلب، نوفل او هاشم ویلی کېږي. وایي کله چې قصي بن کلاب وفات شو، نو د دې خلکو جګړه راغله په مشرۍ باندې چې د هغه نه وروسته به مشر څوک وي. نو دې خلکو د یو بل سره جنګونه شروع کړه، خو اخره کې دوی کېناستله، په دې خبره باندې مشوره وکړله چې څومره د مشرۍ دا کارونه دي نو دا به په خپل قبایلو کې تقسیم کړو. نو دوی راولګېدل او د مشرۍ چې کوم کارونه وو هغې به د خلکو کې تقسیم کړل. نو د حاجیانو خیال ساتل شو، د هغوی میلمستوب دا ټول عبدالشمس ته پاتې شو. خو عبدالشمس راولګېد او خپل هغه کشر ورور هاشم ته یې دا مشري وسپارله. وایي د عرب داسې خلکو چې د مشرۍ سره به ډېره مینه کوله، په دې به ډېر فخر کوو، دې وجې نه به دې خلکو جنګونه کول یو بل سره په مشرۍ باندې. خلاصه دا ده چې دا مشري هاشم ته پاتې شوه، او هاشم د نبي اسلام په نیکونو کې یو معزز انسان دی. دی په خپله زمانه کې په سخاوت باندې مشهور و. د ده باره کې راځي وایي کله چې به دا هاشم د بادشاهانو دربار له ورغی، هغو سره به مخامخ شو، نو دغه بادشاهان به د ده نه متاثره کېدل. په دې کې الله سبحانه وتعالی خاص کشش ایښودی و چې د هغې د وجې نه به ورسره د خلکو مینه پیدا کېدله. او ظاهري خبره ده چې دا کشش د دې وجې نه و چې د انسان په اولادو کې آخري پیغمبر پیدا کېدو واله و. نو دا هاشم د خپلې زمانې اوچت انسان تېر شوی دی چې عرب د ده نه ډېر متاثره و او د سره به مینه کوله. وایي دا هاشم یو زمانه کې راغی مدینې ته، او په دې ځای کې د یو زنانه سره نکاح وکړو. د دې نکاح نه بعد هاشم لاړو شام ته، او د شام په علاقه کې هلته وفات شو. او نن سبا چې د غزه کوم علاقه ده نو په دغه ځای کې دفن شو، او ویل کېږي چې نن سبا هم د غزه په علاقې کې د هاشم قبر موجود دی. نو هاشم هلته وفات شو، او بیرته په مدینه کې د یو زوی پیدا شو. نو مور راولګېده او دې زوی له شیبه نوم کېښودو. وایي دې به دا خبره کوله چې زما د زوی له به الله ډېر عمر ورکوي، تر دې چې دی بوډا کېږي، دې وجې نه د ده نوم شیبه دی. عربو به دا فعلونه ډېر نیول، دې وجې نه دوی دا کار کوو. نو هاشم چې کله په غزه کې وفات شو، نو بیرته په مکه کې د هغه بل یو ورور مطلب په مکې باندې مشر شو. مطلب ته د مکې هغه مشري میلاو شوه.
نو بیا یو ورځ دا مطلب راغی مدینې ته او دلته د خپل وراره شیبه سره میلاو شو. د شیبه د مور ته وی چې زما د وراره زما سره پریده د ځان سره زما کېته بوزم او هلته به چرته مشری میلاو شي، یعنی دا یو قسم زموږ وارث دی او دا مشری به دته پاتې کیږي. و دې مور ډیره مینه ور د خپل زوی سره او دای نه پرې خودو، لیکن کله چې غیر مشری خبر واوریده نو دوی ور سره پرې خودو او دا غي وجه دا و ما تاسو وی چې راو به د مشری سره ډیره مینه کوله او دا شیبه په دې باندې راضي او چې خپل تر سره لاړ شي مکې ته. نو دا مطلب راولګي خپل د وراره ځان سره کو شیبه او راغی مکې ته. و کله چې مکې ته را داخل شو نو په دغه ټیم کې خلکو आवाज وکړو چې مطلب د ځان لپاره غلام راوستو. عبد المطلب راغی مکې ته. نو دغه شیبه د خلکو عبد المطلب وی د مطلب غلام وې د مطلب د خلکو د غوسه کېدو چې هلاک شي د زما غلام نه دی بلکې زما وراره دی، یعنی د هاشم زوی. او دا شیبه یعنی عبد المطلب هغه انسان دی د کوم چې ونوسی پیدا شوی دی او د هغه نوم دی محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم. دغه مطلب چې کله بیا وفات شو دغه نه بعد مشری عبد المطلب ته پاتې شو، یعنی شیبه ته. عبد المطلب په خپل زمانه کې ډېر کارونه کړي د عربو لپاره. مشهور پاغي کې د زمزم کوی دی چې د دوباره راخاره شوی. دا وګړه واقعیا دا به تفصیل سره تاسو بیا وروسته بیان شي، لیکن خلاصه دا چې دا شیبه عبد المطلب د بیا لزامنو اب هغه لزامنو کې یو زوی عبد الله او دغه عبد الله نبی دا غي یو زوی پیدا شوی دی کوم چې زموږ اخري پیغمبر دی. نو ملګرو د عربو د شاخه مختصر واقعیا و چې موږ تاسو بیان کړه. په دې طریقې سره عرب تقسیم شوی دي دی وجود تر راغلي دي. نو تاسو به خبر پوه شئ ملګرو چې عرب څنګه پیدا شو، د دې ابتدا څنګه وشوه، د عرب په څو قسمه باندې دي، د دې ابتدا د کم زینه شوی ده، د عربو ته عرب ولې ویل کیږي، په دې عربو کې جرهم قبیله ولې راغلی و مکې ته، هجرت ولې کړو، د اسماعیل علیه السلام اولاد څومره دي، هغه څنګه خواره شوي دي او د هغه په کوم اولادو کې کومه یوه قبیله چې په هغې کې اخر پیغمبر پیدا شوی دی. دا خو په تفصیل سره تاسو ته بیان شو. نو ملګرو اوس به راځو او د ابراهیم علیه السلام چې کوم اولاد دی د هغې واقعیات به تاسو ته په تفصیل سره وړاندې کوو چې په هغې کې بیا وروسته د سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام په شان اوچت بادشاهان راغلي دي چې هغوی په ټوله دنیا باندې حکمراني کړې ده. دا به تاسو ته په تفصیل سره بیانو، لیکن پر روانو درسونو کې ان شاء الله.